سلامونه تاسو کتونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشحال به وئ. یو ځل بیا زه غزال نظري سره د خپل ګرانې همکارې سره ستاسو په نن چوپړ کې حاضره یم. نو ګران کتونکو نن تاسو به ګورئ چې زه یو متفاوت ځای کې ولاړه یم. دا کوم ځای تاسو ته پته شته؟ نه. نن مې وغوښتله چې راشم کارخانو ته راشم او د کامران صاحب دوکان ته دا ماشی مې نه پرېږدي. نو د کامران صاحب اعلانات ما ډېر زیات لیدلي وو چې د کور هر یو لوازم چې ستاسو په کار وي نو کامران صاحب سره پیدا کېږي. تاسو راتلی شئ او تاسو ترلاسه کولی شئ. نو دوستانو هسې را نن پته نشته څه ګډوډ کېږي، دا ژبه مې هسې کلوله کېږي. خب هموطنای عزیز، ما فعلا در کارخانه هستم و میرم در دکان کامران صاحب. شما هم تا آخر برنامه مرا همراهی کنین و جای نروین. قدرون کتونکو نو دا هم د کامران صاحب دکان دی، تاسو ما سره راځئ. اله ګرانو کتونکو لکه څنګه چې ما یادونه وکړله راغلم کامران صاحب دکان ته. ماشاءالله کامران صاحب په دې کم عمر کې دومره غټ کاروبار، نو زما خو هم زړه کېږي که نه چې د کامران دکان سره بس زه ځان له دکان کولاو کړم او دغه سامان راوړم او خرڅ کړم او برنامې هر یو څیز به زه پرېږدم. نو داسې یو جوسر ما دوی سره ولیدله کتونکو چې هغه کې شیشه هم واچوې که نه بیا هم میده میده کېږي که نه بالکل یې پته نه لګېږي. نو په دې وجه زه راغلم دوی دکان ته چې دوی نه زه معلومات واخلم آیا دا رښتیا دي که نه هسې فیک جوړ کړی دی. نو تاسو هم موږ سره پاتې شئ. نو نوي نوي نظامونه دي ښه کتونکو. سلام جوړ په خیر، څنګه یې کامرانه؟ علیکم سلام، څنګه یې غزل صاحب، تاسو ښه یې؟ شکر دی الحمدلله. ښه زما پام نه و کتونکو، ما ویل چې هغوی سره به میک نه وي چې دا میک ورته خو زه شکر دی چې میک ما هغوی ته یو ورکړی او ما سره شته. کامرانه څنګه یې، څه حالت دی؟ شکر دی، بیخي حالات ښه دي. تاسو وایئ، تاسو ښه یئ؟ والله شکر الحمدلله، ژوند زندګي تېرېږي ښه ده. کامرانه ما ستاسو په دکان کې یو څه ولیدله چې جوسر او شیشه پکې اچوي، هغه بالکل یې مات شي. هغه صحیح ده او که نه؟ هغه بس موږ به ستاسو په مخکې د کیمرې په وړاندې تاسو ته ډیمو درکړو. شیشه پکې نه تیږه پکې اچوي، شیشه پکې اچوي، نو هغه نه به پوډر سازوي. دا اصل کې د شیشې دپاره نه دي، خو دا شیشه موږ دغې د خاطره پکې اچوو چې خلکو ته د دې کوالټي اندازه وشي، ځکه فروټ خو ډېر سافټ دی نو هغه ډېر په اسانۍ کوي. نو د ده تاسو ته زه ډیمو درکوم، دې کې ستاسو په مخکې زه شیشه اچوم او بیا به یې رزلټ خپله وګورئ چې شیشې نه څه جوړوي. ښه کتونکو نو ما ویل چې دا به فیک وي یا به دروغ وي. ځینې خلک نن سبا دنیا ډېره زیاته د چا خبره مکاره روانه ده که دوکې ډېرې زیاتې شوي دي. ما فکر وکړو چې کامران صاحب به هم شاید دغه شانتې یو دوکۍ شروع کړې خلکو سره، خو نه، اوس وایي چې ستاسو په مخ کې دغه کار زه کوم، مطلب شیشه اچوم جوسر کې، ګورم چې هغه څنګه بالکل یې پوډر ته جوړېږي او یوازې جوسر نه دی د دوکان کې بلکې استري او داسې بلا څیزونه د کور چې څومره د اشپزخانه یا هم د کچن سامان چې دی دلته شته دوی سره ملاویږي. ان تر دې پورې څه شی وایي ترموز هر یو څیز ملاویږي که نه کامرانه؟ ډېر سامان یې د الکترانکس پروډکټ موږ سره ډېر دي، داسې چولې شوې موږ تاسو پښتو کې ورته دغه وایي، دا هیټر بالکل د سولر نه به هم لګي. دغه کې د ایر فرایر شوې چې بغیر غوړو بغیر تیلو چکن یعنې چرګ مهي چپس داسې ډېر سامانونه پیزا دا پکې پخوی شي بغیر غوړو او بغیر اوبو. نو دا رقم پاور بانک نه ونیسه، ډېر سامان دي موږ سره، خو تاسو ته به خیر یو شي ډیمو موږ ښیو. ښه صحیح ده. اول چې زما تادي ده دوستانو دې جوسر ته ده که نه چې زما هم جوسر پکار دی کور لپاره که نه چې ډېره زیاته د چا خبره زه دا پېښوري خلک چې دي که نه پښتونخوا خلک دي ډنګر مطلب غوا ته وایي نه وایم چې مطلب ډېر زیات لاغره شوې یم که نه، غواړم چې دې نه بعد هره ورځ جوس وڅښم چې لږ موټی شم. نو ښه کامرانه چمتو یا آماده یې چې دا موږ ته یو ځل دا به ستاسو د وړاندې ښه کتونکو راشئ چې دا رښتیا ده او که نه. میک به زه تاسو ته واخلم، خیر هغه میک هلته پروت دی. دا چې کوم دی که نه ولې تاسو دلته وګورئ د دې جې کوالټي چې څومره یم دغه کې دا به نه ماتېږي. اوس یو ماتېږي اله کتونکو یار څه کې اوس به تاواني شي ګوره ښه بېشک دا خو د جې کوالټي ده. اوس یې درته د بلیډونو او د مشین کوالټي ښیم. دغه چې کوم دی د سره مشین ده یا الله خیر کړي. نو سیمپو کمپني کې دی راف اوریجنل، دا د رشین لاټ کې راځي موږ سره، صحیح ده. نو اوس دغه کې درته زه شیشې اچوم. دا شیشه تاسو وګورئ د پیپسي بوتل شیشه ده، صحیح ده. اوس به دا زه درته سټارټ کوم دا وګورم چې اف دی، صحیح ده.
دا جیب په داسې پاسه کېږدي او دا تاسو ګورئ شیشې دي ښه دا کیمره نږدې کړئ چې بیا خلک ونه وایي چې دا دروغ دي دا تاسو ولیدئ شیشې د ده د پاسه به دا سر کېږدي ډایرکټ ورته نه دا اول کې شور ډېر کوي ښه دوستانو الله دې خیر پېښ کړي او صحیح شو او بالکل تاسو ولده ټول یو دا کم والي یو منټ وخت بالکل او کتونکو دا واقعا رښتیا وه ښه اوس لاس خو نه کوي لاس پکې مه وهه او که نه اوس هسې نه چې په مونږ تاوان چې بیا دې چېرته مونږ هسپتال ته نه شو وړی ګوره ښه مونږ په خپله راغلي یو چې دغه وګورو مګر واقعا خبره وه رښتیا خبره وه نو سیریس خبره چې زما یقین باور نه راتله کتونکو ما وی چې دا شاید دروغ به وي خپل لکه اعلانات لپاره یا خپل مشهورتیا لپاره دغه کار وکړي نو نن چې زه په خپلو سترګو ما ولیدله زما یقین باور راغی ښه د ده جوسر قیمت څومره ده دا قیمت خو یې غزل جانې موږ دلته آنلاین هم خرڅوو قیمت د ده تقریبا دلته موږ په 8000 روپۍ دا خرڅوو خو څوک چې تاسو لږ دې سایډ ته راشئ چلته شیشې غورځېدلې چې خپه کې دې لاړ نه شي څوک چې ستاسو د نګاه نه ځي ستاسو دا ویډیو وي د ده نه به سکرین شاټ اخلي ځان سره موږ ته به راځي نو 2000 روپۍ به ستاسو سپیشل خاطر کېږي په 6000 روپۍ به هغه کسانو ته کېږي چې څوک ستا د ویډیو د طرفه راځي او دغلته موږ 8000 هم خرڅوو بازار کې 9000 هم کېږي نو که دا څوک دکان ته راځي ادرس دی زموږ پېښور کارخانو مارکیټ کابل پلازا دکان نمبر 24 بی بلاک کامران الکترانکس او که څوک آنلاین غواړي کور ته نو موږ سره په دې شماره کانټیکټ کولی شي 0326 18 61 619 پښتو کې مو 0326 18 1 9 ښه کتونکو تاسو خو د کامران خبرې واورېدل که نه چې د چا هم دا جوسر نه علاوه چې هر یو څیز پکار وي نو تاسو دغه خپرونې نه یا دغه برنامه نه یو سکرین شاټ واخلئ چې مطلب د غزال خپرونې نه مونږ دلته راغلي یو 2000 روپۍ به تاسو ته مراعات وکړي یعنی ډېر زیات تاسو پکې فایده کوئ 2000 روپۍ نن سبا تاسو کولی شئ چې خپل خور ته خپل ښځې ته یو سوټ والی که نه نو 2000 روپۍ ډېرې پیسې دي که څنګه ډېرې پیسې دي بالکل ولې چې دې وخت کې ډېر سخته پیدا کېږي ځکه کاروبارونه هر څه د هر سړي کاروبار خراب دی نو انشاءالله دا به ستاسو سپیشل خاطرې پکې څوک هم چې ستاسو د ویډیو نه رال هغه ته به یو ځای یوازې په ده کې نه په هر یو شي کې به انشاءالله موږ ته ډېر خاطر کوو نو داسې موږ تاسو ته د یو شي هر یو شی خو درته داسې نه شي ښودی خیر ډېر ویډیو به یې غټېږي خو د پیکینګ نه به یې درته موږ ښیو کوالټي په باره کې به هم درته ویو انشاءالله چې سره که موږ په خوله تاسو ته کوالټي ویلي هماغه شی به تاسو ته میلاویږي نو داسې راځئ چې دا سامان ولې نه کتونکو دلته ما یو څه بل ولیدله لکه پته نه شته چې دا څه دي بکسک په شانتې ده دا څه دی د دې 3000 میټره رینج سره دی 3000 میټر رینج دی صحیح ده دا چې دا چارج کېږي او د دې اوس خیر ورځ ده د ورځې رڼا تاسو ته ښیم خو که دا د شپې تاسو ولګوئ نو مارکیټ څومره مارکیټ چې دا ټول به دکې راځي رڼا کېږي به اوس خو به هم دلته لږ ښیم چک یې کړئ تاسو نو موږ به وګورو دوستانو واقعا چې هر یو څیز صحیح اوریجنل دی دلته وګورئ 8800 ایم ایچ بیټري دی صحیح ده دا دغه کې ورچو ښه نو تاسو وګورئ کتونکو چې څه کېږي ښه جوسر نه علاوه اسري نور پاور بینک ماشینونه او ډېر څیزونه دي نو که تاسو بیا هم غواړئ نو کامران صاحب دکان ته راتلی شئ او هر یو څیز خپل د خوښې څیز پکې پیدا کولی شئ او کور ته یې وړلی شئ که تاسو غواړئ ستاسو ښځه یا ستاسو مور ستاسو خور تاسو نه خوشحاله شي که نه ښه تاسو څه ښایئ د دې بیټري داسې دې من چې زومینګ وکړي نو ډېر غټ ځای پکې رڼا کېږي خیر اوس دکان دی رڼا هم ده صحیح شوه دلته اوس ګورئ ټول دکان دا که د شپې ولګوئ په ده کې به ټول مارکیټ تاسو ته پورې کوم ځای که نه نو خاص کر څوک څوکیداري کوي د هغې خلکو لپاره ډېر ښه شی دی نو ښه کتونکو وایي هر انسان خپل مسلک که نه دا زما میک یې ورک کړو پته نشته چې چېرته ګزار کړو خو لکه هر یو څیز لکه دې پوهېږي چې زه ورته څه وښیم لکه د دوی کاروبار او زما کاروبار زما مسلک
دا میک دی. ډېره زیاته مننه کامران صاحب، خوشحاله اوسئ، مننه. او دا راته وایئ چې دومره 100 روپۍ پیدا کوئ دې دوکان کې. یار دا مختلف ده ځکه اوس په دوکان کې د ورځې معلومات نه کېږي دکې به د کال چې حساب کوو بیا موږ د دوکان حساب معلومیږي خو شکر زموږ چې کوم مقصد دی هغه موږ ته رارسي زموږ چې کوم نصیب کې ده نو شکر خپل کاروبار نه راضي یو ډېر ته خوشحال یو د الله لاک لاک شکر دی او بس راځي ګزاره دا راته ووایه چې د واده پیسې دې جمع کړي او که نه چې لکه ځان ته پرې واده وکوئ. یار واده پیسې خو شکر شته دی را سره خو لا تر اوسه جینۍ نه ده پیدا شوې یو ځل جینۍ خوښه کړو نو بیا به واده مو وکړو نو دا خپل دوستان مینوال ته وایي چې په خپل خوښه به واده کوي که نه د فیملي په خوښه. واده دا د ژوند غټه کیسه ده واده هر سړی باید په خپله خوښه وکړي چې ځکه دا ژوند د ټول عمر خبره ده د یوې ورځ د دوه ورځ خبره نه ده او نن سبا زموږ ستاسو مور پلارونه چې دي نو هغه داسې ټایپ کې جینۍ کوي چې ډېره ساده وي ډېره دغه وي او زموږ هلکان تر ما نه ونیسه ټوله واحده خبره ده چې فنسي زمانه ده فنسي ښځه خوښه وي نو دا د خپلې خوښې خبره ښه ده چې په خپله خوښه انسان وکړي ځکه د ټول عمر کیسه ده دا. ډېره مننه خوشحاله اوسئ ګرانو کتونکو نو تاسو هم خپل نظر ما سره شریک کړئ چې په خپل خوښه واده کوي که نه د مور او پلار په خوښه. نو کامران نه هم نړۍ مننه کومه. کامران بیا هم یو ځلې اخري شیبې د خپل د دوکان پته ټولو کتونکو ته ووایه چې څه میلاویږي ستاسو په دې دوکان کې او په کوم ریټونو میلاویږي څومره تخفیف به ورکوئ او په کوم ځای کې موقعیت دی. څوک چې آنلاین غواړي کورونو ته نو زموږ د تلیفون شمېره ده 0326 18 619 پښتو کې مهمه 0326 18 1 او داسې به درته زه د شینو ډبې وښیم عکس کیمره کې به یې تخیم او د هغې کوالټي باره کې به درته ویم ستاسو کیمرامین دې راځي نو زه به درته ویم او دوکان ته څوک راځي نو ادرس پېښور کارخانو مارکیټ کابل پلازا دوکان نمبر 24 بی بلاک کامران الکترانکس په دې کې موږ سره دا دي د مسالې پاوډر ماشین دی په دې کې که تیږه واچې که هر څه واچې نو مساله ډېر په اسانه ده اشپزخانې لپاره ډېر ښه شی دی دې کې موږ سره دا یو دی د سیلورکس جرمني په برنډ کې راځي 15 لیټره دی د کیمې ماشین دی غوښه پکې واچوئ یا د پیاز داسې هر څه واچوئ نو قیمت یې په ملیټونو کې جوړوي په دغه کې بیا موږ سره جمې را روان دی جمې لپاره موږ سره دغه ګرم هیټرې بخارۍ دي دغه رقم څوک کورونو څوکیدارۍ لپاره دغه غواړي د ترچون هم شته موږ سره په دې کې موږ سره رایس کوکر دی دا وګورئ دغې تاسو چاولې روشت وریجې داسې سامانونه پخوی شئ ډېر په اسانۍ سره د بجلۍ په دغه کې موږ سره دی د ویښتانو هایر ډرایر دا وړې جوسرې دي څوک یو ګیلاس جوس ځان دپاره جوړوي ډېر په اسانۍ سره چارج یې بدلي ځان سره یې په بیګ کې هم ګرځوی شي نو یو ګیلاس جوس لپاره ډېر زبردست شی دی په دې کې موږ سره داسې سولر لایټونه دي دا دي د چای کیټلې دي کیټل اوبه هم ګرموی شي پکې چای هم ګرموی شي دا رقم مستریان هم پکې موږ سره شته دی تقریبا اوریجنل پیناسانیک ته جاپانۍ په بازار کې به دا تاسو ته میلاویږي 9000 10000 دلته به تاسو ته په 5000 روپۍ کې میلاویږي 15000 روپۍ کې په دې پسې چې د موږ سره د لوښو سیټونه هم شته دی دا وګورئ دا ایر فرایر دي په دې کې د دې خاصیت دا دی چې نه غوړي نه اوبه یو څه هم ضرورت نشته که چرګ پکې پخوئ که مۍ پکې پخوئ پیزا پکې پخوئ هر څه پخوئ پکې دننه کېږي دلته تاسو ته خپل ټیم درکوي په هغومره ټیم کې بغیر غوړو بغیر تیلو تاسو ته پکوي او دې کې موږ سره دي د ډوډۍ پخولو ماشین هم د وړو پیړه دکې به کېږدي سر پې بند کړه خپله درته 15 دقیقو کې ډوډۍ تیاره راوباسي نو دا رقم د موټر کار وایرلیس چارجرې دي د سړو لپاره چې دي دا وي آر اوریجنل ماشینونه یې دګیري دا کې موږ سره سولر لایټونه ډیکوریشن والا لایټونه هم پکې شته دی دا ماشینونه دي پکې دغه جوسر خو تاسو ته موږ په ویډیو کې وښوده چې د دې کوالټي او کیفیت څنګه دی دې پسې موږ سره دا د چړو سیټ دی مکمل دا تاسو لیدلی شئ دا فوروې شیورې دي موږ سره دې کې موږ سره دي دا ویکس ماشین دکې تاسو هغه ویکس مواد واچوئ نو دا خپله ویکس جوړوي ګرمۍ نو هغه که تاسو د بدن په ویښتانو ولګوئ په اسانۍ سره یې لرې کوی شئ نو دکې دغه د کاټن کپړو چې کومې د کاټن جامې چې کومې دي هغې لپاره استری نه دي دکې سټیمینګ اوبه هم دا راشي فواره ده پکې د اوبو دا پسې بیا موږ سره دا جمې را روان دی څوک دا موویانې ګوري ډرامې او دا خپرونې پلی ځان ته پکې پخوی شي موږ تاسو ورته پولی وایو دا کې دا چولې دي موږ سره هیټرې دي الکتریک دا د سولر نه هم لګي او د بجلۍ نه هم لګي په دغسې که 200 واټ ته دې پورې ځي باربیکیو داسې ډېر سامان پکې پخوی شئ که نور د کتغ هم پکې پخوی شئ ترکاري سانډویچ میکرې داسې ډېر سامانونه دي پکې مسالې ګرنډرې نو که ټوله ویډیو موږ تاسو سره د یو شي سامان ښیو نو ډېر به اوږده شي خو بهتره دا ده چې موږ سره په وټساپ باندې رابطه وکړئ د وټساپ شماره ده زموږ 0326 18 1 په اردو کې وایم 0326 18 619 او که څوک دوکان ته راځي
پېښور کارخانو مارکیټ، کابل پلازا، شاپ نمبر 24، دی بلاک، کامران الکترونکس. ډېره مننه. ښه ګرانو کتونکو، لکه تاسو خو ټول سامان ولیدله چې ډېر زبردست او په زړه پورې. زما خو ټول خوښ شو. زړه مې غواړي چې هر یو څیز نه یو کور ته وي. نو کامران صاحب یو تصمیم نیولی دی او ما هم چنان ډېر ښایسته سوچ. تاسو کمنټ وکوئ، خپرونه شیر کړئ، سبسکرایب کړئ او خپل دوستانو سره هم شیر کړئ. که د چا کومنټ ډېر زیات لایک واخیستله نو کامران صاحب به دا ورته ګیفټ کړي. دا څه شی دی؟ دا چارجبل جوسر دی، د 2 ګیلاسه جوس ډېر په اسانۍ برابرېده. نو د غزالي صاحب په دې ویډیو باندې چې خپرونه مې چې د هر چا کمنټ ډېر لایک واخیسته نو دا به هغه زموږ د طرفه ګیفټ وي. نو چې د هر چا ډېر انشاءالله غزالي صاحب به موږ سره رابطه کوي او په هغه کس په ادرس موږ ته خپل په واتساپ کې لیږي او د آنلاین طریقې باندې به موږ ورته دا جوسر لیږو. دومره غټه خرچه، نو دومره ډېر غټه خرچه او زړه یې غټ کړو که نه دوستانو کتونکو، او د زړه نه به یې خدای خبري. کامرانه کنجوس یې او که نه اخلاص لري؟ اخلاص لرم، دا ستاسو مینوال لپاره، ستاسو ډېره مننه. او دا جوسر به مو درته وښیم. دا چارجبل دی، دا د دې چارجر دی، صحیح ده، او دا یې پیپ دی، په ده باندې څکلی هم شئ، صحیح ده. دا یې د پاسه سر دی، صحیح ده، دا کم دی، دا ګورئ، داسې پرې کولاو کړئ، په ده کې به شوده داسې فروټ چې کوم څه جوس کوئ یا به واچوئ، دا پرې بېرته بند کړئ، داسې کوم چې کلک بند کړو دا به داسې کوئ، بټنه به 2 ځلې ووهئ، داسې به ولګېږي، صحیح ده. نو ډېر په اسانۍ سره او وړوکی هم دی، ځان سره یې ځي ته وړی هم شئ. نو په دې ویډیو باندې چې د هر چا کمنټونه ډېر وو، ډېر لایک یې اخیستي وو، نو دا زموږ له طرفه هغه ته ګیفټ دی. ښه کتونکو، نو تاسو که هلکانې که جنکیانې تاسو خپل پرس کې هم دا ګرځولی شئ، هلکان هم چنان خپل بیګ کې ګرځولی شي چې هر چېرته ځي راحت د ځان له جوس جوړ کړي او ضرورت نشته چې د بهر نه تاسو جوس واخلئ ځان. مننه، خوشحاله اوسئ ګرانو کتونکو. دا وه د نن ورځې ښکلې او په زړه پورې خپرونه. امید ساتم چې دغه پر مفهوم خپرونه به ستاسو ډېرې خوښ شوې وي. زه مطمئنه یم چې ستاسو به خوښ شوې وي او ستاسو د فایدې خپرونه وه. نن سبا خو هر یو څیز ډېر زیات پرمختګ کړی ده. هر انسان کور لپاره دې څیزونو ته لکه اړتیا لري. نو امید ساتم چې دا به ستاسو ډېرې خوښ شوې وي. تر بلې خپرونې پورې ما غزال نظري ته اجازت راکوئ او خپل کیمرامین صاحب نه هم ډېره مننه کوم چې دومره ډېر زیات تکلیف وباسله، خو زه ویم چې دا وزن یې لږ کم شي. نو تر بل خپرونې پورې چې هر چېرته صحت، خوشحاله او کامیابه اوسي. بیا هم دا خبره یادونه کوم چې څوک هم برنامه خپرونه ګوري نو د یو سکرین شاټ واخلئ، کامران صاحب ته چې کله راځئ 2000 به تاسو ته تخفیف ورکوي. نو ښه وختونه او ښې شېبې. چینل خامخا ځان سره سبسکرایب کړئ، لایک کړئ او ښایسته نظریات موږ سره شریک کړئ. الله حافظ. بای.